سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. نن یو بل ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننۍ چې زما کومه ویډیو ده هغه ده پانتون ته تاسو څنګه تللی شئ. پانتون ته د تګ کمې لارې دي موږ سره. دلته دوه حالته دي موږ سره. یو دی که تاسو چېرته اسناد لرئ او دویم دی که چېرته تاسو دوماندیازي لرئ. په دواړو حالتو کې تاسو درس ویلی شئ. که تاسو اسناد لرئ او که نه لرئ، په دواړو حالتو کې تاسو پانتون ته تللی شئ. ولې که چېرې تاسو اولنی حالت باندې به زه خبرې وکړم، هغه چې کوم دی اسناد نه لرل، دوماندیازي او دا هغه وخت دی چې تاسو سره وخت تاسو کولی شئ پانتون ته لاړ شئ. هغه حالت کې به تاسو په مختلف پانتونو کې دلته یو اسوسییشن دی چې هغه په هر پانتون کې ناست یو هر چې پانتون کوم دولتي پانتون دی یا پبلک یونیورسيټي ورته وایي، هغې کې 90 تر 22 کسانو پورې ځای شته چې هغه مهاجر ځان سره جګ کړي. هغې کې اول شپږ میاشتې تاسو یو سیمسټر ژبه وایي، میتھمیټکس یا کمپیوټر تاسو وایي سره په دې شپږو میاشتو کې فرانسوي. هغې نه بعد بیا تاسو صحیح بل پانتون ته ځئ، صحیح ماسټر یا بیچلر لیول باندې. خو دې نه مخکې تاسو خپل اسناد هم دلته تصدیقوئ چې آیا تاسو یو سرټیفیکیټ اخلئ چې هغه سرټیفیکیټ په معنا د دې دی چې هغه تاسو کوم درس یا کوم لیسانس یا 12 په وطن کې ویلی، هغه دلته په فرانسې کې چې کوم تعلیمي سیستم دی د هغې سره هغه مساوي کېږي. نو هغه سرټیفیکیټ چې هر کله تاسو والئ او دغه سیمسټر تاسو وکئ وایي، نو دغه پانتون تاسو خپله بیا بل پانتون ته لیږي او تاسو رسما هلته په لیسانس یا ماسټر لیول باندې تاسو خپل درس مخکې وړئ. دا خو یو لاره ده. او دې دپاره چې کوم اسوسییشنونه کار کوي هغه زه خپل یوټیوب چینل په لینک کې ورکوم، هغه تاسو هلته بیا کتلی شئ. دویم هغه څوک که چېرته اسناد لري او کار کوي، حتی هغوی هم کولی شي، صحیح دی، هغوی هم پانتون ته تللی شي. او حتی که څوک غواړي چې پارټ ټایم خپل درس ووایي او کار هم ورسره وکړي، بیا هم تاسو هلته حالت جوړېدلی شي. مختلف پانتونونه چې تاسو ورسره په دغه دواړو حالت کې تاسو خپل درس ویلی شئ. که تاسو فل ټایم چېرته درس وایي او که تاسو ځئ چې پارټ ټایم درس وایي، نو په دواړو حالتو کې کولی شئ. او دې دواړو حالتو کې چې کوم دی تاسو ته بورس یا سکالرشپ تاسو اخیستلی شئ. دغه بورس یا سکالرشپ څنګه اخیستلی کېږي؟ زه راځم بیرته اولني حالت ته. هر کله چې یو کس دوماندیازي لري، هغه سره اسناد دی او هغه ما چې وویلي چې بعضې اسوسییشن دي چې هغه 90 تر 22 کسانو پرې هغوی انتخابوي او هغه کسان بیا دوی شپږ میاشتې په ژبه وایي، هغه د پانتون ماحول سره بلدوي، کمپیوټر سره بلدوي، سیستم سره بلدوي، دلته چې کوم هغه انوایرمنټي ماحول په پانتون کې هغې سره بلدوي. نو په دغه دوران کې بیا چې کله تاسو دا پروګرام ختمیږي، تاسو هم دغه پانتون والا چې کوم مسؤلین دي، دغه شپږو میاشتو کورس والا، دغه بیا تاسو له بورس لپاره هم اپلای کوي او ستاسو د لوژما یا د کور لپاره هم تاسو لپاره اپلای کوي. تاسو ته کور هم میلاوېدلی شي، ورسره تاسو ته بورس هم میلاوېدلی شي. بل د پانتون ته تګ په دغه حالات کې، خاص کر په اولني حالت کې تاسو ته پانتون لپاره داخله کوئ، د ډېرې زیاتې فایدې دي. یو خو ستاسو کیس باندې دلته دا ډېر زیات اثر غورځوي. بل آینده کې تاسو نه ښه نښه وظیفه دلته کولی شئ، تاسو درس دلته ویلی شئ. ستاسو که غواړئ چې سټیزنشپ واخلئ دلته، په هغې کې هم تاسو سره دغه ستاسو چې کوم درس دی دا تاسو سره غټ رول دا لوبولی شي. نو دې لپاره تاسو کولی شئ دغه لینک کې چې لاندې چې کوم په کمنټ سیکشن کې کوم ما لینکونه ورکړي، هغو ته تاسو برای راست هغه اسوسییشن ته اپلای کولی شئ، یا تاسو ماته خپل ایمیل ادرسونه لیږلی شئ. هغه لینکونه زه تاسو په کمنټ کې خپل ایمیل ادرسونه لیکلی شئ او هغه بیا زه تاسو ته به هغه لینکونه ولیږم، یا د هغه مشخص کسانو به زه تاسو ته ایمیل آی ډي ولیږم. تاسو خپل اسناد ورته لیږلی شئ. اوس چې کوم نږدې موږ سره انټیک دی، هغه یا سیمسټر شروع کېږي، هغه د سپټمبر د میاشتې دی. د سپټمبر میاشتې همدغه اوس وخت دی چې تاسو پانتون لپاره داخله کولی شئ. نو دغه یو غټه وجه وه چې ما دغه نن غوښتل تاسو سره دا ویډیو شریکه کړم. او بل چې چا اسناد اخیستي، طبیعي خبره، هغوی ته خو ډېر چانس دی، هغوی سکالرشپ نه هم برخمن کېدی شي او ورسره کار هم کولی شي په دې ضمن کې. نو ملګرو که دې باره کې ستاسو هر سوال وي، تاسو کمنټ کې خپل سوال پرېښودلی شئ او زه به د هغې مطابق تاسو ته جواب درکړم. په هغې مطابق به بله ویډیو زه تاسو ته جوړه کړم. یو ځلې بیا تکراري دا خبره کوم ملګرو، که هر تاسو ته مشکل وي او هر تاسو یو مشورې ستاسو یا پیشنهاد وي، هغه تاسو زما یوټیوب چینل نقیب شارق په کمنټ کې ولیکئ. په هغې به زه آینده کې زه تاسو لپاره ویډیو جوړه کړم او زه به تاسو سره خبرې وکړم. مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې مو په الله سپارم. مخامخ